السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو عزیزانو شاګردانو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، د نن ورځې په درس پیل کوو. مخکې له دې نه چې په نوي درس باندې پیل وکړو، تاسو به حتما کورنۍ دنده راوړی وي. خدای وکړي چې تاسو ټول کورنۍ دنده راوړئ. کورنۍ دنده ډېر مهم دی او ټولو باید دغه دنده په کور کې تکمیل کړي او په کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې مضمون بیولوژي دی. ټولګی اووم دی، 21م درس، 4م فصل. عنوان مو دی د حجرې غیر مستقیم ویش، 2مه برخه. د کتاب مخونه یا صفحې مو 22 څخه تر 33 پورې دی. او مخکې له دې نه چې په خپل نوي درس باندې پیل وکړو، غواړم چې د تیر درس په هکله لږ رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، تاسې په دې درس کې څه ولوسته؟ تاسو په دې درس کې د غیر مستقیم ویش، د حجرې د غیر مستقیم ویش یا مایتوسیس اوله برخه ولوسته. تاسې په دې درس کې ولوسته چې حجره د خپل ویش لپاره په مستقیم او غیر مستقیم ډول تکثر کوي، ویشل کیږي او د دې ویش په نتیجه کې د مورنۍ حجرې څخه 2 نوي حجرې یا لورنۍ حجرې رامنځته کیږي. او مو ویل چې حجرې 2 ډوله ویش کوي، مستقیم ویش او غیر مستقیم ویش. په غیر مستقیم ویش هم موږ او تاسو ولوسته چې په 2 ډوله دی، مایتوسیس چې په جسمي حجرو کې صورت نیسي او مایوسیس په جنسي حجرو کې صورت نیسي. چې تاسو د جسمي حجرو یا د مایتوسیس اوله برخه ولوسته. تاسې په اوله برخه کې ولوسته چې په دې ویش کې په 4 مرحلو یا پړاوونو کې حجره ویشل کیږي، چې د پروفاز مرحله دی، میتافاز، انافاز او تیلوفاز دی. دا 4 مرحلې تاسې د تیر درس موضوع وه. نن موږ او تاسو د همدغې 4 مرحلو انځورونه وباسو او په انځورونو کې ګورو چې دغه 4 مرحلې څرنګه صورت نیسي. ګرانو عزیزانو، د پروفاز په اوله مرحله کې حجرې د آرام حالت یا د انترفاز د حالت څخه راوځي. څه تغییر پکې راځي؟ حجره دا د حجرې آرام حالت دی چې کله له دې مرحلې څخه راوځي، یعنی د پروفاز مرحلې ته چې کله داخلیږي، نو په حجره کې 2 تغییرات راځي. اول تغییر دا دی چې دغه د کروماتین رشتې په کروموزوم بدلیږي. د کروماتین رشتې په کروموزوم بدلیږي. دا تغییر پکې راځي. بل تغییر پکې دا راځي چې دغه هستوي غشا د پروفاز په مرحله کې له منځه ځي. هستوي غشا له منځه ځي او
کروماتین رشته په کروموزوم بدلیږي. یعنی دغه شکل ځان ته غوره کوي. دویمه مرحله کې چې د میتافاز مرحله دی، دویمه مرحله زمون میتافاز مرحله دی. په دوهمه مرحله کې کروموزومونه په استوا کې قرار نیسي په دې شکل. کروموزومونه په استوا کې قرار نیسي او همدارنګه د دوک ډوله رشتو سره ځان وصلوي. دا د غیر مستقیم ویش د میتافاز مرحله ده یا دومه مرحله. ګرانو شاګردانو په دریمه مرحله کې چې د انافاز مرحله ده، د انافاز په مرحله کې کروموزومونه قطبینو طرف ته حرکت کوي. یعنی دغه قطبینو طرف ته حرکت کوي. په دې مرحله کې هم د کروموزوم د سنترومیر څخه یا د مرکز څخه د دوک ډوله رشتو سره وصل وي. دا د غیر مستقیم ویش دریمه مرحله یا د انافاز مرحله ده چې په دې شکل باندې وي. څلورمه مرحله د غیر مستقیم ویش څلورمه مرحله یا څلورم پړاو تیلوفاز دی. ګرانو شاګردانو دا آخرنۍ مرحله د حجرې د غیر مستقیم ویش آخرنۍ مرحله دی چې په دې مرحله کې د پروفاز د مرحلې برعکس بیرته په دې مرحله کې کروموزوم په کروماتین بدلیږي. او سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی پیدا کیږي. کروموزومونه په کروماتین بدلیږي او سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی پیدا کیږي چې په نتیجه کې له یوې حجرې څخه دوه نوي حجرې یا لورني حجرې منځته راځي.
د تیلو فاز مرحله یا آخرنۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې بالاخره په دوو نویو حجرو باندې زمونږ اولنۍ مورنۍ حجره په دوو لورنیو حجرو بدلیږي. ګرانو شاګردانو، حجره د خپل ویش لپاره 4 مهم مرحلې ترسره کوي چې د پروفاز مرحله ده چې په دې مرحله کې حجره د آرام یا انترفاز د مرحلې څخه وځي او په نتیجه کې چې کله د آرام مرحلې څخه ووته کروماتین په کروموزوم بدلیږي او دغه هسته هم له منځه ځي. دا اوله مرحله ده. او په دویمه د میتافاز په مرحله کې کروموزومونه قطبینو طرف ته ځي، استوا ته ځي او د ډوګډوله رشتو سره په تماس کې کیږي. همدارنګه په انافاز کې د انافاز په مرحله کې قطبینو طرف ته حرکت کوي کروموزومونه او بیا هم د ډوګډوله رشتو سره وصل وي. او په 4مه مرحله کې چې د تیلو فاز مرحله ده، په دې کې په سایتوپلازم کې ژوروالی پیدا کیږي، بیرته هستوي غشا رامنځته کیږي او کروموزوم بیرته د کروماتین په رشتو بدلیږي چې په نتیجه کې 2 نوي حجرې، 2 لورنۍ حجرې رامنځته کیږي. دا و د غیر مستقیم حجروي ویش 2مه مرحله. خدای وکړي چې تاسې مکمل اخیستی وي. اوس زه تاسو ته کورنۍ دنده در سپارم. کورنۍ دنده په کتابچو کې ولیکئ او بیا یې تکمیل کړئ. ګرانو شاګردانو، تاسې به د غیر مستقیم ویش د حجرې انځوریز شکل 4 مرحلې ترسیم کړئ. دا و ستاسې د نن ورځې نوی درس. په راتلونکي کې به انشاءالله د غیر مستقیم ویش مایوسس برخه به تاسې ته وړاندې شي. نور مو په الله سپارم. خدای پامان.